ته چیرته یې فی الحال؟ زه فی الحال د بټي کوټ باغ کې ناست یم. هو که نه غونډ چېرته په باغ کې ناست یم وروره. در اوس مرکه وه دلته چې ناست یو تا سره لاس کې مالټې هم دي که نه؟ سږ کال یې خونده څنګه ده د مالټو؟ ماشاءالله سږ کال خو د ننګرهار مالټې ښې ډکې دي او ښه حاصل ورکوي. ښه او خونده یې څنګه ده؟ خوند یې ماشاءالله ډېر ښه ده. د پاکستان مالټو نه څو چنده ښې دي. ته وڅکه دا اوس وګوره ماشاءالله عملي تجربه کوم. دا وګوره صحیح ده، ماشاءالله ډېر ښایسته فوق العاده دي. فوق العاده دي. خلکو ته څه پیغام لري چې راسي ویې خوري خرڅ یې کړي ویې اخلي کور ته یوسي ګاونډیانو ته یې وروړي؟ موږ خلکو ته دا پیغام لرو چې د ننګرهار مالټې ډېرې مشهورې مالټې دي او هر څوک کولی چې دغه باغونو ته راشي او دغه مالټونه خوند خیر. امیر د امور جوانان شما خوب هستی؟ بخیر هستی. سلام علیکم. چی گپا میخواهی د برابطه مالټه ننګرهار؟ گپا گوش اسانځای صاحب ته خو بټي کوټ ته راغلی څنګه وه مالټې دي وخوړلې خوند او ذایقه یې څنګه وه؟ ماشاءالله مالټې چې ده پکې ډېرې زبردستې وي خو بعض پکې د نارنجانو په بس کار کوو بعض مالټو بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم سلامونه هیله د ټولو هېوادوال به ښه یې او بالخصوص د دې ویډیو کتونکي. دا د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ پارمیسې سیمه ده چې دلته د مالټو باغونه تقریبا 15,000 جریبه شاوخوا باغونه دي په دې پارمیسې او پارمیچارو پارمیدو کې. نو په دغه ساحه سږ کال الحمدلله د اسلامي امارت په لومړي کال باندې چې کوم باغونه کېنول سوي وو هغه هم رسېدلي دي او ورسره څنګ کې هغه پخواني باغونه چې څومره دي هغه هم بیخي مالټې سږ کال ښې دي خوندورې دي او سږ کال ټولو تجارانو سره دلته څومره کاروباریان دي موږ ورسره خبرې وکړې ورسره کېناستلو ټول له خپل کار نه راضي دي او تقریبا ویلی شو چې په زرګونو خلکو ته پکې د مستقیم او په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره ده. نو دغه وطني محصولات دي او د دې دپاره زموږ او تاسې ټولو ګډ مسؤلیت جوړېږي چې بازار موندنې کې ورسره مرسته وکړو همدا رقم ته له خپلو تجارانو سره د خپلو کروندګرو سره او هغه ښاري میوجات خو شکر د افغانستان ته راځي نه خو بیا هم د خپلو محصولاتو ته باید په مارکیټ کې اولویت ورکړو. همدا رقم ته په نورو کورنیو تولیداتو کې که هغه په نورو برخو کې د افغانستان خپل تولید وي نو هغې کې هم باید پام ورته وشي او هغه خپل تولیدات له هر څه نه مخکې باید د سړی واخلي. نو سږ کال یې خوندورې دي مالټې یا خو که موږ عموم کې به خوندورې یا موږ باغ ته راغلي د دې مالټې ډېرې خوندورې مزهناکې دي ذایقې له لحاظه همدا رقم ته د کیفیت له لحاظه نو ډېرې ښې دي سږ کال یې. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ د افغانستان په ټولو برخو کې په ځان باندې بسیا شي او ستونزې او مشکلات چې موږ په ځینو برخو کې لرو او د دغو مشکلاتو نه خلاص و یو غني خپلواکه او مستقل هیواد ولرو چې په ټولو برخو کې خودکفایو. نو انشاءالله دغه هڅه امید ده او دې دپاره اسلامي امارت ژمن ده موږ تاسو ملاتړ به وي تشویق به وي هڅونه به وي چې موږ وکولی شو افغانستان خودکفا کړو په ځان باندې همدا رقم ته د نورو د احتیاج نه خلاص کړو. نو کله هم چې فرصت برابر کړو راسئ ننګرهار ته راسئ بټي کوټ ته راسئ او د خپل وطن محصولات وګورئ کورو ته یې یوسئ ملګرو دوستانو ته یې یوسئ تر څو پورې هغه خپله وطنۍ مینه مو پرې تازه شي. الله مو جوړ لره او انشاءالله موږ هم په ننګرهار کې خدمت کوی شو.